د 2023 تعلیمي کال پای ته ورسېدی. نن د نومبر 20 نیټه ده. په ټول بلوچستان کې زموږ د افغان کډوالو د پنډغالو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې شروع شولې. نو د سوسایټي د ادارې مننه کوو چې په لومړي ځل باندې زموږ د افغان بچیانو پخوا چې وو پرچې په پیسو خپلو زده کوونکو چاپولې. په چهارمایه یا څلور نوي میاشتنۍ ازموینه کې ما یو ویډیو کلیپ جوړ کړی و چې بیا سوسایټي د خوا څخه پر هغه ماته لیټر هم راکړل شو. خو خوشبختانه اوس د دوی د خوا څخه دا پرچې په سرخاب او سرانانو کې کوم چې دا د امتحان پرچې وي هغه دوی خپله چاپ کړي دي چې دا د زده کوونکو دپاره د پری ټیسټ شو. نو د زده کوونکو دپاره ښه مؤثر تمامېدی شي. هغه په دې خاطر چې پخوا به د یوه کور 15-16 ماشومان وو، پیسې به دوی خپل په پیسو باندې پرچې چاپولې. خو دا 2023 تعلیمي کال په اخر کې د سوسایټي د خوا څخه دا پرچې چاپ شولې. نو چې په دغه کلنۍ ازموینو کې زموږ په لسو پنډغالو کې په زرګونو ماشومان یې برخوال دي. نو بیا موږ د یونیسیار او سوسایټي ادارې او افغان کمیشنریت مننه کوو چې زموږ افغان کډوالو ته یې دغه روغ تعلیمي نظام جوړ کړی دی. مننه.